نن د شوروي اتحاد د ماتې 40مه کلیزه ده. دا کلیزه په داسې حال کې راځي چې په افغانستان کې یو ځل بیا اسلامي امارت حاکم شوی ده. دغه ورځ د لمانځلو په مناسبت یو غونډه جوړه شوې وه چې په دغه غونډه کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت، همدارنګه د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی امیر خان متقي، د قانون وزیر او ځینو نورو وزیرانو، والیانو او نورو مخورو خبرې وکړې. په دغه ویډیو کې به درته د دریو وزیرانو، ملا محمد یعقوب مجاهد د دفاع وزیر، ښاغلی امیر خان متقي د بهرنیو چارو وزیر او د کانونو او پترولیم وزیر شیخ شهاب الدین دلاور د وینا مهمې برخې وړاندې کړو. هیله ده د ویډیو تر پایه را سره پاتې شئ. غرور او عجب ونکو. په هر وخت کې باید د ملت مشروع غوښتنو ته لبیک ووایو. ازادي ملت اخلي او له لاسه ورکول کېږي د مشرانو له وجې. راځو د ځوان وزیر دفاع مولوي محمد یعقوب مجاهد وینا ته. ښاغلي مولوي محمد یعقوب مجاهد په خپله وینا کې وویل چې له نړۍ سره مثبت تعامل ته چمتو دي. افغانستان کې بار بار دغه ډول انقلابونه راغلي دي. اوس چې کوم نظم او نظام افغانستان کې راغلی او کوم امنیت یې قایم کړی ده، باید په هر ډول چې وي له دغه شته نظم او امنیت څخه ساتنه وکړي. افغانان نور د دې توان نه لري چې د راتلونکي لپاره د یو بل انقلاب هم وزېږوي. همدارنګه د افغانستان ځوان وزیر دفاع مولوي محمد یعقوب مجاهد وویل چې هر وخت باید د ملت مشروع غوښتنو ته لبیک ووایو او هڅه وکړو چې پر ځان یې راټول کړو، نه دا چې له خپل ځان څخه ملت متنفر کړو. ښاغلي مولوي محمد یعقوب مجاهد همدارنګه وویل چې موږ باید له کبر او غرور څخه ځان وساتو او هیڅکله کبر او غرور ونه کړو. ښاغلي مولوي محمد یعقوب مجاهد وویل په هره ممکنه لاره چې کېږي باید د دې نظام او هیواد ساتنه وکړو او هیڅ چاته هم اجازه ورنکړو چې دغه نظام تخریب کړي. ښاغلي مولوي محمد یعقوب مجاهد وویل زموږ مبارزه د دوه اساسي اهدافو لپاره وه چې یو یې له هیواد څخه د اشغال ورکول او هیواد آزادول، او د دې ترڅنګ تر ټولو مهم او اساسي هدف هغه په افغانستان کې یو اسلامي مرکزي نظام جوړول دي چې د هیواد په ټولو برخو کنټرول ولري. همدارنګه ځوان وزیر دفاع وویل چې افغان ولس همیشه د دې نظام د ساتلو لپاره قرباني ورکړې ده او د دې نظام څخه یې په کلکه ملاتړ کړې ده چې د همدې په نتیجه کې یو نوی اسلامي نظام جوړ شو. د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد زیاته کړه هیڅکله باید تکبر، غرور او عجب ونکو. په هر وخت کې باید د ملت مشروع غوښتنو ته لبیک ووایو. افغانان مسلمانان دي، همیشه د اسلامي نظام ارزو لرلې ده او د دې دپاره یې هڅې کړي دي. نو موږ غواړو چې خپل هغه نظام چې د ټولو افغانانو خوښ دی، ټول افغانان ورته تږي دي، دا رامنځته سي او د دې نظام تر سیوري لاندې بیا موږ آزاد ژوند وکړو او د هر رقم فکري، مذهبي او فزیکي اشغال څخه خلاص واوسو. اوس الحمدلله دا دی موږ هغه خپلو اهدافو او مقاصدو ته رسېدلي یو او هغه ارمانونه چې د څه دپاره ځوانانو خپلې قربانۍ ورکړلې، ځوانۍ یې نذرانه کړلې، شهیدان سول، کونډې او یتیمان یې تر شا موږ او تاسو ته پرېښول او ډېر ځوانان په کلونو کلونو په محبسونو کې او په زندانونو کې پاته سول، سختې شکنجې او تکلیفونه یې وګالل د همدې دپاره چې دغسې یو نظام ولري، دغسې یو هیواد ولري. اوس تر هغه مخکې حالت زموږ او ستاسې مسؤلیت ډېر دروند دی. اوس زموږ او ستاسې په غاړه کې د دې نظام ساتنه ده، د دې هیواد ساتنه ده. په هره ممکنه طریقه چې کېږي
باید موږ او تاسو کوشش وکړو، هڅه وکړو چې دا نظام او دا هیواد وساتو. اوس تر هغه مخکې حالت زموږ او ستاسې مسؤلیت ډیر دروند دی. اوس زموږ او ستاسې په غاړه کې د دې نظام ساتنه ده، د دې هیواد ساتنه ده. په هره ممکنه طریقه چې کیږي باید موږ او تاسې کوشش وکړو، هڅه وکړو چې دا نظام او دا هیواد وساتو. بله هیڅ لار نه لرو. زه خو دا وایم چې ټول افغانان باید د دې نظام ملاتړ وکړي او هڅه وکړي، کوشش وکړي چې بیا هغو ناخوالو ته او هغو مشکلاتو ته ورونه ګرځو د کومو څخه چې ډېر ستړي راستانه سوي. که خدای نه کرده بیا داسې مشکلات راځي، بیا ستونزې راځي، کېدلی شي د ډېرو خلکو دپاره د زغملو نه وي. نو هیڅوک باید د هغه حالت انتظار ونه کړي او پر ځای د دې چې د افغانانو ته د بدمرغۍ راوړلو، د جنګونو د راوړلو، د ناامنیو د راوړلو انتظار وکړي او د هغه دپاره کار وکړي، باید د هیواد په بیا رغونه کې، د نظام په استحکام کې، په نظام کې که چیرې نیمګړتیاوې وي د بعضو اصلاحاتو کوشش وکړي. بیا موږ او تاسې کولی شو چې خپلو هغو ارمانونو ته په کامله معنا ورسیږو د څه دپاره چې مو هڅې او قربانۍ هڅې کړي وي او قربانۍ مو ورکړي وي. او که چیرې بیا هم د ژبې په نامه، د سمت په نامه، د مذهب په نامه، په یوه او بل نامه باندې له یوه او بل اړخه څخه تهدیدونه راته متوجه کیږي، هڅول کیږو، نو دا به زموږ د آینده دپاره په ډیر زیات زیان تمام شي. راځو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي امیر خان متقي د وینا مهمو برخو ته. د ښاغلي متقي د وینا له مهمو برخو څخه یو هم د روسیې د هغه تشویشونو په ځواب کې ده چې ویلي وي 4000 داعش جنګیالي د افغانستان په شمال کې ځای په ځای شوي دي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي له نړۍ په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د داعش په شتون په اړه د تورون څخه ډډه وکړي. ښاغلي متقي وویل چې له افغانستانه هیڅ چا او هیڅ ګاونډي ته ګواښ او خطر نشته ده. که په افغانستان کې یو داعشي هم سر پورته کوي هغه په سر وهل کیږي لکه چې لیدلي مو دي. نوموړي د افغانستان شمالي ګاونډیو وروستۍ غونډې او اندېښنو ته په اشارې ویلي هر څوک کولی شي افغانستان ته راشي، هر څه له نږدې وګوري، موږ ورسره مفاهمه او مذاکره کوو، خو تور دې څوک نه لګوي. له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو د وتلو 34مې کلیزې په مناسبت دا غونډه چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون کې جوړه شوې وه. څه موده وړاندې د روسیې په مشرۍ د ګډ امنیتي تړون په نامه سیمه ییز سازمان خبرداری ورکړی و چې داعش نومې ډلې د افغانستان په شمال کې د تاجکستان پولې ته څیرمه خپل 4000 وسلوال ځای پر ځای کړي دي. یاد سازمان اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې میشت ګڼې سختدریز اسلام پالې ډلې د منځني اسیا هیوادونو ته لوی ګواښ ده. د ګډ امنیتي تړون سازمان چې روسیه یې مشري کوي تاجکستان، قزاقستان، قرغیزستان، بیلاروس او ارمنستان یې غړي دي. له تاجکستان سره د افغانستان پولې ته نږدې د داعش ډلې د وسلوالو ځای پر ځای کېدو په اړه تازه خبرداری ورکړی و. د روسیې دولتي اژانس ټاس د ریپورټ له مخې د دې سازمان مشر اناتولي سیدروف ویلي و داعش د خراسان څانګې غړو شمیر په افغانستان کې لوړه شوې ده او په خبره یې شمیر یې 9.5 ته رسېدلی ده. دا هغه څه دي چې اسلامي امارت په بار رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه هم په کابل کې د داعش په یو مخفي ځای باندې حمله شوې وه چې د دغه عملیاتو په نتیجه کې چې د داعش بهرني او داخلي اتباع پکې شتون درلود له جملې څخه یې ځینې ژوندي ونیول شول او نور د خپل عمل په سزا رسېدلي وو. د هغې له جملې څخه چې ژوندي نیول شوي وو ځینې ښځې او ماشومان هم پکې وي. روسیې دغه امنیتي اندېښنو ته ښاغلي امیر خان متقي په زغرده ځواب ورکړ. ویې ویل که چېرې یو داعشي هم په افغانستان کې سر پورته کوي سر به یې وهل کېږي لکه څنګه چې تاسې ولیدل. هغه همدارنګه وویل چې هېڅوک هم باید داسې بې اساسه تورونه ونه لګوي چې په افغانستان کې د داعش شمېر زیات شوی یا هم
د افغانستان په پولو کې داعش ځای په ځای کیږي. زموږ شمالي ګاونډیانو کې امنیتي غونډه سوې او اعلان یې کړی چې د افغانستان په شمال کې په زرګونو داعشان راغونډ سوي دي او دا موږ ته خطر ده. موږ دوی ته دا خبره واضح کوو چې په افغانستان کې که یو داعشین چېرته سر پورته کړي هغه به سر وهل کېږي لکه موږ تاسې وینو. څه معنا داسې په زرګونو کسان به یو ځای ډېروي او څوک وویني نه څوک پرې خبر نه وي. هر څوک کولی شي چې وګوري راسي وویني نو موږ سره دې کښېني مفاهمه ورسره کوو مذاکره ورسره کوو ولې تورونه دې څوک نه لګوي. دا دربدره بېچاره څلور لسیزو جګځپلی ملت کې څوک نور نه بدناموي نه دې تهدیدوي. د افغانستان هېچ چاته خطر نشته. د افغانستان ولس هغه د خپل قیادت د امر تابع ده او د قیادت پالیسي دا ده چې هغه هېچ چاته د ضرر اراده نه لري. موږ تاسې باید د هغه چا په خبرو چې ولاړ نه شو چې 20 کاله په ما خپل وطن به ساتو له دنیا سره مثبت اړیکې غواړو اقتصادي اړیکې غواړو تجارتي اړیکې غواړو ډیپلوماتیکې اړیکې غواړو. موږ په قطر کې چې له امریکایانو سره مذاکرات کول په جنګ ورسره اخته وو. په همدغه حالت کې هم دا ورته ویل چې په نظامي یونیفورم کې دې کس نشم منلی په افغانستان کې خو که تجارت دپاره راځي که د سیاست دپاره راځي راسه لکه د نورې دنیا سره چې اړیکې دي له موږ سره به دې همداسې اړیکې اوس هم هماغه اعلان کوو. نن زموږ شمالي ګاونډیانو کې امنیتي غونډه سوې او اعلان یې کړی چې د افغانستان په شمال کې په زرګونو داعشان راغونډ سوي دي او دا موږ ته خطر ده. موږ دوی ته دا خبره واضح کوو د افغانستان هېچ چاته خطر نشته. ډېر مبارک جهاد وشو ډېرې ښې قربانۍ ورکړل شوې خو چې وحدت نه و واحد قیادت نه و بیا نتیجه دغه شوه. بالاخره بیا هجرتونه شروع شو دغه مقدس جهاد او مجاهدینو بدنامي هم وشوه افغانستان هم ټوټه ټوټه شو. له هغه وروسته امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله او ملګري یې مجبوره سو قیام یې وکړو چې بیرته یې افغانستان له شر او فساد نه پاک کړو. 95% خاوره د افغانستان کې امنیت راغی خو هغه دسیسهګرو دښمنانو چې د افغانستان دا دربدره حالت یې رامنځته کړی و او د افغانستان وحدت اتفاق ترقي یووالی او ښه حکومت یې نه سوی زغملی هغه چې په افغانستان یې بیا تجاوز وکړو. بیا 20 کاله مبارزه وسوه ولې دا مبارزه په یوه قیادت کې وه دا مبارزه په اتفاق او په اتحاد وه. بیا د دې مبارزې نتیجه څه شی سوه؟ تیر شکست خو شوروي وخوړ ولې دا قوت چې افغانستان ته راغلی و دا له هغه نه د افغانستان د کانونو او پترولیم وزارت سرپرست شیخ شهاب الدین دلاور په خپله وینا کې ځینو مهمو ټکو ته اشاره وکړه. هغه دا چې کمونیستانو څه ډول په افغانستان کې د جګړې اور بل کړو. دوی لومړی هغه څوک و چې افغانستان ته یې روسان راوستل او له هغې څخه وروسته یې افغانستان کې د جګړې اور بل کړ چې د جګړې اور یې تر اوس وخته پورې هم چالان ده او هغه څه چې په افغانستان کې کیږي بنیاد او بنسټ یې د خلقیانو او کمونیستانو لخوا ایښودل شوی ده. همدارنګه یې د مجاهدینو هغه کړنو ته هم اشاره وکړه چې د جهاد له کامیابۍ څخه وروسته یې وکړل. ښاغلی شیخ شهاب الدین دلاور وویل چې د اسلامي جهاد له کامیابۍ څخه وروسته د جهادي مشرانو د غفلت له امله هغه څه رامنځته شو چې د جهاد ثمرې سره مخالف و. هغوی په خپل منځ کې په جګړو واوښتل او هغه مجاهدین چې پرون یې د اسلامي نظام د بقا لپاره مبارزه کوله او خلکو دا دعاوې کولې چې خدایه ته مجاهدین کامیاب کړي هماغه خلکو بیا ویل چې له دې مجاهدینو څخه کمونستان غوره و. خو وروسته دغه مجاهدینو څخه د شر او فساد ډلې جوړې شولې.
دغه ټول یې د مشرانو د غفلت له امله و، تر دې چې پر وړاندې د اسلامي امارت قیام منځته راغی او دغه د شر او فساد ډلې یې له منځه یوړلې او په افغانستان کې یو واحد مرکزي نظام جوړ کړ. ښاغلي شیخ شهاب الدین دلاور همدارنګه وویل چې ملت سره باید د نرمۍ کار واخیستل شي او د انتقام او بدل لاره د نوره پرېښودل شي، لکه څنګه چې اسلامي امارت عمومي عفو وکړه او د دې عفو نتیجه ډېره ښکلې راووتله. ښاغلي شیخ صاحب همدارنګه وویل لکه څنګه چې د اسلامي نظام لپاره د ازادۍ اخیستل ضرور دي، همدا ډول د ازادۍ ساتل هم ضرور دي. ښاغلي شیخ شهاب الدین دلاور همدا ډول ویل ازادي ملت اخلي او له لاسه یې مشران ورکوي. هیواد کې پخواني نظامونه د مشرانو د غفلت له امله له منځه تللي دي. همدا ډول ښاغلي شیخ شهاب الدین دلاور ویل موږ باید د ملت خدمت وکړو او د ملت د مشروع غوښتنو څخه ملاتړ وکړو. ښاغلي شیخ صاحب زیاته کړه ازادي ملت اخلي او له لاسه ورکول کېږي د مشرانو له وجې نه. ملت د افکار ذهنیت د ملت افکار او د ملت ذهنیت ساتل او د خپل مجاهد ولس لحاظ ساتل دا د دې ازادي د ساتلو سبب او ذریعه ګرځي. نو د معارض دا ده که دا نظام موږ ساتو چې دا په 20 کاله قربانیو سره راغلی د ملت په قربانۍ راغلی، هغه دا ده چې افکار عامه د خپل ملت لحاظ به کوو، اذهان د خپل ملت به ساتو، خدمت د خپل ملت به کوو، که وزیر وي، که والی وي، که ولسوال وي، که قاضي وي، که امر بالمعروف وي، که هر څوک وي، د خپل ملت افکارو لحاظ به ساتو. د دوی د ذهنیت منانو کړی له دې خپل ملت نه مخ اړول او د هغه مجاهد نه مخ اړول چې هغو ازادي درته اخیستې ده، بیرته بیا د سقوط د نظام سبب ګرځي. بیا د شوروي اتحاد مات شو، دا نن موږ تاسو هغه ورځ لمانځو. مشران بیا په غفلت کې سول، هغه حالات موږ تاسو ته معلوم دي چې په مقابل کې بیا مجاهد امیر المؤمنین رحمت الله علیه تحریک شروع کړ او د دې مقابل کې نو هغه مؤمنان چې 15 لکه شهیدان ورکړي وو په هغو باندې هغه څه وسول چې ډېرو خلکو به دا ویل چې دې نه شورویان ښه. نو نتیجه دا ده ازادي ملت اخلي او له لاسه ورکول کېږي د مشرانو له وجې نه. لکه ازادي اخیستل چې مهم دي یا ازادي ساتل همداسې مهم دي. ازادي اخیستل په چا کېږي؟ هو الذي ایدک بنصره، دا د الله په نصره ده.